په هرات ولایت کې د شدیدو زلزلو چې له امله یې ګڼ خلک مړه او په سلګونه کورونه له خاورو سره خاورې شول یو کال پوره کیږي، خو لا اوس هم د دې لوی غمیزې او له خطره ډکې شیبې د زلزله ځپلو له ذهن څخه نه دي وتلي او لکه پرون یې هر څه په یاد دي. د هرات زنده جان ولسوالۍ د نایب رفیق کلی چیرته چې د نورو سیمو په پرتله ډیر خلک د خاورو لاندې شول او کورنۍ د غم په ټغر کېناستې. دا هغه ډنګ شوي کورونه دي چې ډیری مړي د خاورو لاندې پاتې وو او په ورځو یې د موندلو هڅې کېدلې. په دغه کورنیو کې یو هم د لیلا کورنۍ ده چې 15 غړي یې له لاسه ورکړي او ویر ته یې لاس تر زنې ناسته ده. غم بیشتر تازه تر میشه، برای مخربی بیشتر است، دل مخربتر میشه، دم بدن اسکای دینا هست سیر میکنیم. خیلی پریشانیم براجع به غم دینا، خیلی پریشانیم. غم دینا دم بدن برومو خو سرختر دیگه، مثل سرخ برومو که دیگر هم سرخه شو روز کس مگیره گیره میکنه. د زلزلې څخه 2 میاشتې وروسته په دغه کلي کې د حکومت او خیریه بنسټونو لخوا زلزله ځپلو ته کورونه جوړ شول، خو ټولو ستونزو ته یې هغه ډول رسیدنه ونه شوه چې اړتیا ورته لیدل کېده. 40 کلن عبدالغني چې د 10 کسیزې کورنۍ سرپرستي کوي د مرستو په لړ کې ورته کور بیا له سره جوړ شوی. دا وایي خوښ دی که نه په راتلونکي ژمي کې به له سختو کړاوونو سره لاس او گریوان وو. خیلی سخت بود. ما بازم همون 2 برجی که ما و زمستون ما و داخل خیمه تیر کردیم خیلی با بله ما سختی تیر شد. هر چی بگی سختی تیر شد. ولی بازم ما تشکر کسانی که مثلا کمک هم کاری خدمت بکردی خونه رو ما بساخته حالی هم خیلی هم خوبه. خونه هر چی بید صفت کنه خیلی هم خوبه. د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي لا هم له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او ګڼ خو یې د بیګا لپاره خواړه نه لري. دوی له حکومت او خیریه بنسټونو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې د ورسره مرستې وشي ترڅو د ژوند لومړنیو اړتیاوو ته لاسرسی پیدا کړي، ځکه یوه ساړه ژمي ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. 5 تا بز داریم، اینا 6-7 نفر خونه داریم، دیگه هیچی نداریم. کم بیش کمک بکردیم اینا او را مصرف کردیم بخوردیم خلاص شد. حتی همین چوها و همین ورقا یا چند تایی که برم بستونیم به قرض و فرض و به بدبختی. این 4 ماه 5 ماه میشه که به ما هیچ نوع کمکی صورت نگرفته، نی مواد خوراکی، نی پوشیدنی، نی یک فرار دیگه زمستان فرار رسیده، نی چوبی داریم، نی بخاری داریم، نی مواد پوشیدنی زمستان داریم. یو کال وړاندې په هرات ولایت کې د سختو زلزلو له کبله نږدې 2500 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. همدارنګه په زرګونه کسان ټپیان شوي وو او پکې لسګونه زره کورونه ویجاړ شول. په دغه کلیو کې یوه لویه ستونزه د ښوونځیو ویجاړېدل یادېږي چې بیا نه دي رغېدلي او ماشومان د شنه آسمان لاندې زده کړې کوي او یا خو همداسې بې سرنوشته پاتې دي. له بلې خوا د هرات سیمه ییز مسؤلین په تیر یو کال کې زلزله ځپلو سره د مرستو کولو خبره کوي. دوی وایي د کورونو جوړول، خوراکي توکي او نورې مرستې پکې شاملې دي.